ملګرو د مطیع الله تراب صاحب کومه جنازه چې ده دا وخت که تاسو وګورئ یعنی د افغان کم ګورنمنټ کم حکومت چې دی هغو په هلیکاپټر کې راوړې ده. یعنی ډیر زیات د چې کوم دی کاکه شاعران ملګري مونږ والو نور خلک والو یو انقلابي شاعر کومه جنازه چې ده هغه په هلیکاپټر کې شوې ده او خلک چې کوم دی هغه ترې ډیر زیات د افغان حکومت نه خوشحاله دي چې آیا زمونږ حکومت دونه سټیبل دی چې هغه زمونږ سره دونه مدد کولی شي. یعنی ډیر زیات چې کوم دی دا وخت هغه پښتون قوم خفه دی ځکه چې مطیع الله تراب صاحب کوم قسمه انقلابي شاعر و نو داسې هغه بل نشته او نه داسې چانس جوړیږي چې را به شي. یعنی که مونږ وګورو لکه دنیا شاعران دي خو که هغه مونږ ګیله من وزیر والو مطیع الله تراب صاحب والو د دې شاعري داسې شاعري وه چې په عوام کم قوم چې دی په هغې کې جذبه راچوتوله داسې شاعري کوله. خو بس الله تعالی ته منظوره نه و هغه چې کوم دی د دې فاني دنیا نه لاړو. نو دغه کوم ویډیو و کوم معلومات و ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کم انشاءالله بلې ویډیو کې میلاږو. الله حافظ.